راځو وینورډ پروګرام ته. نن چې زمونږ په وینورډ پروګرام کې کومه موضوع ده هغه موږ سره سټرکچر آف وینورډ پروګرام دی. نو وینډوز پلس آر وهمه پرن کمانډ کې موږ سره تیار وینورډ لیکل شوی دا انټر کوم نو موږ سره به وینورډ پروګرام راخلاص شي. بلینک ډاکومنٹ باندې کلیک کوم نو موږ سره به وینورډ پروګرام بلینک ډاکومنٹ راخلاص شي. د ټولو نه اول زه راځم دغه سټرکچر او ساختمان د وینورډ پروګرام تاسو ته معرفي کوم. اول پاس وګورئ موږ سره دغه د ډاکومنټ ورډ لیکلی دی. دې ته موږ ټایټل بار وایو. دا موږ سره د ورډ پروګرام ټایټل بار دی. بیا په دې کونج کې دغه یو څه آپشنونه موږ ته ښکاري. دې ته موږ کسټمایز کویک اکسس ټول بار وایو. دغه کونج کې موږ سره دغه بټن ښکاري. دې ته موږ سره شو اور هاید ریبن بټن دې ته موږ وایو. که زه په دې باندې کلیک وکم او آر ټو هاید ریبن باندې کلیک وکړم نو موږ سره به ریبن پټ شي. که بیا راشم او دغه ریبن بټن باندې کلیک وکم او زه ورته ویم چې شو ټیب ما ته ټیبونه ښکاره کړه. نو ریویو ویو پاکزیټ ریډر ډیزاین انسرټ هوم ټیب فایل ټیب لیاوټ دا ټول موږ سره ټیبس دي. ټیبس اف وینورډ پروګرام دي. نو ما سره یوازې ټیبونه راښکاره کړل. زه ورته ویم نه شو ریبن ټیبس اینډ کمانډس آل د آیټم آل د ټایم. ما ته د ټول وخت لپاره څه کوه ریبن هم راته ښکاره کا ټیبز هم راته ښکاره کا او کمانډونه هم راته ښکاره کا. نو دا شو اور هاید ریبن اینډ ټیبس بټن. بل موږ سره دغه درې دانې چې کومې بټن دي موږ سره دې ته موږ کلوز بټن اور کیپشنز بټن وایو. کنټرول بټن اور کیپشن بټن دې ته وایو. اول چې موږ سره کوم بټن ده کلوز بټن ده. د دې په واسطه تاسو کولی شئ چې خپل وینورډ پروګرام بند کړئ. دویم موږ سره ریسټور ډاون اور میکزیمایز بټن ده. چې کله تاسو سره وینورډ پروګرام فل سکرین نیولی وي نو دلته دې ته ریسټور ډاون وایو. که زه پې کلیک وکم اوس موږ سره دې نوم شو میکزیمایز. اوس یې میکزیمایز نوم شو. دریم بټن موږ سره مینیمایز ده. د مینیمایز په واسطه تاسو کولی شئ چې وینورډ پروګرام ټاسک بار ته راولئ. بیرته یې راخلاص کړئ ټاسک بار نه. دا موږ سره په دې ویډیو کې د هغې نه بعد موږ سره بل یو آپشن راځي د ساین ان په نوم باندې. دې ته موږ څه ویلی شو د دې په ساین ان آپشن د دې په واسطه موږ کولی شو چې کله تا سره انټرنیټ موجود واوسي نو ته په وینورډ یا په آفس کې د مایکروسافټ یو اکاونټ جوړولی شي. بل موږ سره شیر دی. د شیر په واسطه ته کولی شي دغه خپل فایل یا دغه خپل ډاکومنټ د نورو ملګرو سره د نورو کمپیوټرو سره ته شیر کړي چې کله تاسو سره انټرنیټ موجود واوسي. د هغې نه بعد موږ سره چې بل کوم کمانډ دی دا پیسټ فارمیټ پینټر کټ کاپي دې ته موږ کمانډز وایو کمانډونه. نو دغه کلیپ بورډ پنټ پیراګراف دې ته موږ ګروپ نیم وایو. څه ورته وایو ګروپ نیم. د هغې نه بعد موږ سره چې دغه کونج کې کوم کوچنی غونتې د غشي علامه ښکاري دې ته موږ ګروپ بټن وایو. دغه موږ سره ګروپ بټن ده. دا موږ سره ګروپ بټن ده. بیا دغه هر یو ګروپ د دې بل ګروپ نه د یو کمانډ په واسطه د یو لاین په واسطه باندې جلا شوی وي چې دې ته موږ سپریټر لین وایو. دا موږ سره سپریټر لین دی. د هغې نه بعد دلته موږ سره دا وګوره دا شو ریبن بټن ده. که په دې باندې زه کلیک وکم نو موږ سره به دغه ریبن پټ شي خو بیرته به یې د دې ځای نه راوړو. شو ټیبس اینډ کمانډ دې نه بیرته راوړو. دغه موږ سره رولر دی. په ورډ پروګرام کې موږ سره دغه دې ته رولر وایي. دا به ډیفالټ تا سره نه وي. نو که ته ویو ټیب ته راشي په ویو کې دغه رولر ته چک آن وي نو موږ سره به دغه رولر ښکاري. که دا چک موږ سره آف وي رولر به موږ سره نه ښکاري. خو چې تا سره کله رولر موجود وي ښه خبره ده. د هغې نه بعد دلته راځم دا موږ سره موو اپ بټن ده. موو اپ بټن ده. دا موږ سره لاندې موو ډاون بټن ده. د دې په واسطه موږ لاندې راتلی شو. دا موږ سره ورټیکل سکرول بار دی. د دې په واسطه ته کولی شي خپله صفحه کې لاندې لاړ شي او همدارنګه خپله صفحه کې پورته راشي. که زه لاندې ولاړ یم د صفحې په لاندې بیخ کې او زه غواړم لاندې پاس لاړ شم نو د موو اپ بټن په واسطه باندې ته پاس تلی شي. که بیا لاندې راځي دلته کلیک وکړه دلته ورته موو ډاون ما سره ریکارډینګ شروع دی. دغه موو ډاون بټن سم نه انتخابیږي. د هغې نه بعد دلته راځم دا موږ سره ورټیکل رولر دی.
ورټیکل رولر دی تاسو سره او دغه پاس څخه د موږ سره د پاس چې موږ سره کوم هیډر پلیس دی دا د هغې څخه ده که په دې زه کلیک وکړم موږ سره به هیډر پلیس راخلاصي یا پاس دلته کلیک وکړم دا موږ سره دی هیډر پلیس دی دلته تا ته ښایي چې ستا هیډر څومره ځای تا سره نیسي نو تقریبا 1.5 انچ اندازه موږ سره هیډر نیولی وي د هغې نه بعد دغه درې نمبر چې موږ دغه درې چې موږ سره کومې علامې دي اول موږ سره فرست لاین انډنټ دی د دې په واسطه ته کولی شي چې لومړی نیم مثلا زه راځم لیکنه کوم از ایکول ټو رینډ بریکټ شروع بریکټ بند لیکنه مې وکړه اوس زه غواړم چې اوله لیکنه زه مخکې کړم نو دا خپله لیکنه به د کنټرول ای سره انتخاب کړم فرست لاین انډنټ ته راغلم دلته ودرېدم نو که زه دغه لیکنه مخته وړم د هر پیراګراف لومړی کرښه به موږ سره مخته ځي او که زه راشم دغه هینګینګ انډنټ موږ سره چې دویمه کومه بټنه ده که زه راشم دغه انتخاب کړم دغه هینګینګ انډنټ نو اول لین به تا سره پریدي او بقایا د هر پیراګراف اول لین به سره پریږدي او نور لینونه به سره مخکې ځي او دریم نمبر چې موږ سره کوم بټن ده دا موږ سره لیفټ انډنټ ده د دې په واسطه ته کولی شي د لیفټ سایډ نه ټول لیکنه مخکې ویسي او ټول لیکنه شاته بیرته راولي د هغې نه بعد دلته چې موږ سره کوم آپشن دی یا کومه بټنه ده دې ته موږ رایټ انډنټ وایو د دې په واسطه ته کولی شي چې د رایټ سایډ نه د خپل لیکنه مخکې راولي بیرته یې شاته بوځي بل چې موږ سره کوم علامه راځي دې ته موږ زوم ان آپشن وایو د دې په واسطه کولی شي د خپل ورقه ته څه کې را زوم کې او د دې په واسطه بیرته زوم آوټ کولی شي زوم ان زوم آوټ او دا موږ سره دغه میز کې چې کوم بټن ښکاري دا موږ سره کسټوم زوم ان کسټوم زوم آوټ دی ته وایو کسټوم زوم ان کسټوم زوم آوټ دی ته وایو د هغې نه بعد که زه راشم د خپله ورقه لږ رالوی کړم دغه موږ سره ورډ هاریزنټل سکرول بار دی چې د دې په واسطه کولی شي خپله ورقه کې چپ طرف ته او ښي طرف ته لاړ شي دا موږ سره رایټ بټن ده دا موږ سره لیفټ بټن ده د هغې نه بعد دا چې موږ سره کوم ښکاري دا موږ سره سټیټس بار آف وینورډ پروګرام دی د وینورډ پروګرام سټیټس بار که زه رایټ کلیک وکړم سیکشن ورته ما ته راوله سیکشن به مې سره راشي ورته هم دغه پیج ترې ما ته ختم کا دغه پیج نمبر ترې ما ته ختم کړو کلیک وکړه پیج نمبر د سره ختم شو ورته هم بیرته ما ته راوله بیرته ورسره پیج نمبر راشي دا موږ سره سټیټس بار دغه درې چې کومې بټن یې ښکاري دا موږ سره ویو بټن موږ دې ته وایو څه ورته وایو ویو بټن دا موږ سره د وینورډ پروګرام سټرکچر یا ساختمان